زه جهانګیر خان یم جهانګیر خان بو د یو سړي نه یاري نه هو راته ووایه بیا تا ته ما نه ویلي چې جومات ته ځه د قرآن سبق وایه او ټوله شپه به دې فلمونه کتل تا ته ما نصیحت کوو دا دې اوس په نشه کې ګڼې وړې وې دا ولې نن هو راته ووایه نن هو راته ووایه پلاره چلل مې پې کړې چې زما په حساب کتاب کې به خبرې نه کوې خو ته نه پوهېږې نه پوهېږې نو زه څه وکړم مه کوه که نه زویه ځان کې ستن ماتې که نه دا په تا څه چلو شو بس دی که نه زویه بس دی که نه بس دی که نه بس دی داجي ونه راولوېده که تا ته ما نه ویل چې پردی ونې مه وهه ټول عمر دې په غلا ونې ولې دا چا داجي دا څه شي راولوېده داجی دادر بابا نازی اقبال گانے اورے خواہ پخیان پڑے کے یا اللہ توبہ 50 ٹکم گنڈے یم دیو بیا د نازی اقبال گانے غواړي یا په خدای باندې توبه یا الله توبه نا داجی تا زمانه ز اپریشن نو کوم ځانیم 50 ټکا خو سو کواس کټم نه ګنډي او دا درو ونی وې زه کو ټول ټال 3 ټکه مړه مې 50 ټکا آی وای काका सलाम वालेकुम केसरिया सिंह है دته وره څنګه کریم می شروع کړو خو نه مې کړه دا پریشنو کې ګنیوس پس پینو ما هم دا قصې پاتې شو ما هغه داجی مې زه شو مونږ ورته وی چې اپریشن نه کوم نه بس اپریشن آسان چیز دی راشه وی ګیډه کې مې درد دی اوس مې بیا بوز اسپتال ته اقل اپریشن زیمی خوگیگی او دن نمیم گیڑا کی در دی او سار وقتی دی اس پتو تا تلی دی واجی پتو تا واپسی ورشم چوی مراشا غمرا لو کداری سپا جا خوارو دی من اپریشن می نکو وی اپریشنو کهو که وای چه دا داجی می سشو ما خو بیگم سترگن دا پتا کردی دا گیڑی نا او دی وی اپریشن آسان کار دی په اپریشن خو تا ما لړو چو دغه دې خو دلته ناست دی څه کوي داجي ما وی اپریشن نه کوم سخت کار دی خو تا وی نشه به په سبب پیږي نو مونږ دلته کټ کې پری خو بیمار او ته دلته پزمکو کرخي وکاږي دا څه کېتو زویا پزمکه کرخي نه راکاږم غنمو به کوم غنمو او اپریشن په څه سخت کار دی ته خو نشه دی که نه وای دته وګوره ما د خپلې خېټې قرار په خپله اورېده دا قینچو شړقار او شلق او شلوق زما خوړه چودې ورته وی نشه وي نو نشه دې هم که نه زه خو پاره څه پوهېدم وایي دا ته څه وی هله اوس مې ډاکټر له رسوه ګېډه کې مې دننه دړ غوندې دی ته به وایې ګینې بس ته راشه له رسوه مې شابه څنګه پکې دړ دی والله داجي ما ته هم پته نه لګي خو سم د تورو جنګ پکې شروع دي ته مې اسپتال ته بوز هلته بیا اوس پته ولګي که نه نو راځه زویا چې دې بوزم اسپتال ته اله داجي نو پاسه که نه لاس خوځه وکړه ای داجي دنګه سپېرې های داجي ودرېږه یو اپریشن خو م کړی چې اوس راله نوم کې دا 50,000 ستنې مو وای داجي به کوه دلته ګوتې مو وکړ نو اپریشن زیاله یې راله ګوتې یو داجي ما راځه دونه نازک شوی والله چې وی دونه نازک شوی دا نیمه سوال در سره ټکونه یې رانیسدي ډاکټر صاحب ده چې اپریشن کړی په دغه ګېډه کې درد دی دا هغه مریض دی بل ورځم چې ولله اپریشن کړو نه هغه کور دی زه د پټون هم داسې زمیندار را روان کړم وي راځه تا ورته د هغه په ځای ښیمه خو ځېمه که نه نو داجي سړی ګډې وډې وایي که نه مونږ دړه دی مړه مونږ خو تا غر کو تباه کړو نو یاره یو مسله خو شته په هغه ورځ زموږ نه په ده کې یو پینچي پاتې شوې ده وایي ډاکټره ولې زه د جامو بکس یم څه د خدای نیکبخته چې کله پکې قینچیانې پاتې کېږي او کله پردې جامې دا تاسو دا څه کوئ ما خو پر هغه یو اپریشن ډېر لو چاوده که نه زما خو اوس هم دا ګېډه خوږېږي زما د توبۍ دا ولې ډاکټره ښه نو اوس به څه کوو نو اوس په څه کوو یو خو مونږ دا قینچي نوې راوړې وه دله به اوس بل اپریشن کوو دا قینچي به هم تېر وباسو دی به ټیک شي وایي ډاکټره زما نه خو هغه دردونه هم نه هېرېږي پیسې به درکړم ځان له بله قینچي راوړه او اپریشن راله ونه کې